د ایران سفیر وایي طالبانو د کجکي بند ته د ایراني متخصصانو له سفر سره موافقه کړې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ایران ماهر خبري اژانس په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمي قمی په خبر وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت موافقه کړې چې د ایران د متخصصانو پلاوی د کجکي بند اوبه له نږدې وګوري. قمی همداراز له طالب چارواکو وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1951 لمریز کال موافقه عملي کړي. د په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل د ایران د اوبو حق باید د دوو هیوادونو د موافقې په رڼا کې تامین شي. ماهر د ایران د کورنۍ چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره ویلي چې کو په کجکي بند کې اوبه وي باید د ایران برخه ورکړل شي، خو دا مسله باید ایران ته واضح شي. ایرانی متخصصان باور لري چې په کجکي بند کې کافي اوبه شته دي او کو پرېښودل شي د ایران د اوبو ستونزه حل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي چې د کجکي بند اوبه کمې دي او دغه بند تل خټو ډک شوی دی. د امیر خان متقي په وینا کو دا اوبه پرېښودل شي تر ایران پورې نه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کجکي بند د لیدلو لپاره د ایراني پلاوي له سفر سره موافقه کړې ده او که نه ده. طالبانو پخوا ویلي وو چې ایراني پلاوي ته به اجازه ورنکړي چې بند له نږدې وګوري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل ته د داسې نور ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره حتما سبسکرایب کړئ. لا ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې